بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من عشق وكتم وعف ثم مات فهو شهيد. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای څوک چې پر چا باندې عاشق سول او دغه عشق یې پټ کړل او ځان یې پاک وساتل او مرګ پر راغی نو دی شهید ده. که یو ناڅاپه د چا پر چا باندې نظر پرېوتل، د یو نارینه پر زنانې باندې یا د زنانې په نارینه باندې، لیکن په یوه نظر کښې دی پر هغو باندې عاشق سول، په هغو یې زړه راغی، په زړه کښې محبت پرېوتی، لیکن دغو کتونکي دا خپل عشق پټ کړل، یعنی د نظر له پرېوتلو نه پس یې نه هغه معشوقې ته خط ولیکل، نه یې تلیفون ورته وکړل، نه یې بیرته ورته وکتل، نه یې خبرې واورېدې، نه پر سې سول، وعفه او پاک واوسېدل، خپل بدن یې له حرامو خوندو څخه وساتل، دغه معشوق خیالات او تفکرات یې ذهن ته رانوستل، د غوښتلو په باوجود باندې له همت نه کار واخیستل او ځان یې لرې تېر وساتل. فماته په داسې حالت کښې د باندې مرګ راغی فهو شهید، هغه شهید ده. اندازه وکړئ په دې کښې څومره غټ بشارت او زیری ده د هغو عاشق مزاجو دپاره چې په باوجود د انتهایی عاشقانه مزاج سره دی پاک او عفیف واوسیږي، د هغو دپاره څومره زیری ده. مولانا رومی رحمت الله علیه فرمایی: ای بسا زنده شهید معتمد، ای خلکو، ای انسانانو، ډېر داسې ژوندي انسانان شته چې هغه شهیدان دي، ځکه چې هغو خپل خواهشات او ناجائزه ارزوګانو وینې څښلې دي، یعنی خپل ځان یې تکلیف ته ور اچولی ده، لیکن په حرامو کښې ځان نه ده اچولی. د الله جل جلاله په محبت کښې چې کوم غم او مشقت او تکلیف پر چا باندې راځي، هغه د نعمت وګڼي، ځکه چې د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې خوشبدا ووایي چې ای پروردګاره، ما د تا په لار کښې دومره غمونه تیر کړل، دومره غمونه مې وګالل، تکلیفونه مې پر ځان باندې تیر کړل. په کار د هر چا دپاره چې دغه مقام که چېرته خدا ناخواسته پر چا باندې داسې حالت او کیفیت راسي، نو بیا دې دغه مقام ته ځان ورسوي چې د شهید لوړه درجه ترلاسه کړي. الله جل جلاله دې اول زموږ حفاظت وکړي، او که څوک په دغه کښې مبتلا سي، الله جل جلاله دې د هغو حفاظت خصوصي طور سره وکړي او د نیکو عملو توفیق دې الله ورکړي او د الله محبت دې د ده په زړه کښې واچوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.